د کهنۍ شروعات کیږي د ساوث افریقا له یو وړه کلي نه. هلته کې ټول خلک په کروندو باندې مصروف وو. په دې موقع کې یو سړي ته د زړه اټیک وشي او په همغه ځای مړ شي. د دې سړي ورور همغلته موجود و او هغه هم یو کروندګر و. نو د خپل ورور په مرګ ډیر زیات غمجن شو. د کلي خلکو د هغه د ورور د جنازې ټول مراسم سرته ورسول. لږ وخت وروسته هغه کروندګر خپل کور ته راشي. په کور کې ورسره خپله ښځه، زوی او لور اوسېدل. د هغه د زوی نوم ویلیام وي. ویلیام ډیر ځیرک هلک وي. ویلیام ته د ریډیو جوړولو ډیر شوق و. نو د دې لپاره به یې د خپلو دوستانو د کلي خلکو ریډیوګانې جوړولې. کله چې ویلیام خپل سکول ته لاړ نو د سکول پرنسپل ټول سټوډنټان کتار ودرولی وو او ورته ویې چې کله تاسو نه چا پیس نه وي ورکړی نو له سکول نه به وشړل شي. د ویلیام پلار ډیر زیات غریب و. له دې وجې دوی د ډیر وخت پیس نه و ورکړی. د ویلیام ټیچر ویلیام ته وویل چې زر پیس ورکړه کنې له سکول نه به وشړل شي. ویلیام پوهېده چې له پلار سره یې دومره پیسې نشته چې پیس ورکړي. د دې باوجود هغه د زده کړو سره ډیر شوق درلوده او غوښتل یې چې زده کړې وکړي. خو مور یې ورته وی چې والیم به د خپل پلار سره په کرونده کې کار کوي. د شپې والیم سبق ویلو ته کېنسته خو دا چې ډیره تیاره وه نو له مور نه یې د ډیوې بلولو دپاره تیل وغوښتل. خو مور یې ورته صفا انکار وکړو او ورته ویې چې زه تا ته د سبق ویلو دپاره تیل نشم درکولی ولې چې دا به موږ ته د کور په کارونو کې لګي. سبا والیم د سکول نه داسې ځای ته راغی چې هلته برقي او فلزي شیان پرته وو. والیم هلته یو لایټ او یو بیټري پیدا کړه. والیم دا فیصله وکړه چې له دې نه به ځان ته یو لایټ جوړ کړي او د شپې به سبق ورباندې وایي. په همدې ورځ کلي ته یو څو کسان راغلل او کلیوالو ته یې وویل موږ به تاسو ته پیسې درکوو خو په بدله کې به یې ستاسو د کروندې ونې پرې کوو. د کلي مشر دا خبره ونه منله او ورته ویې چې دا ونې زموږ کرونده د باد او سیلاب نه ساتي. که تاسې دغه ونې پرې کړئ نو سیلاب به زموږ کرونده خرابه کړي. د ویلیام پلار هم د هغه مشر خبره ونیوله خو د کلي نورو کروندګرو د پیسو د ضرورت په خاطر ورسره ومنله. د دې نه پس د ونو کټ کول شروع شول. په همغه شپه ویلیام خپل پلار ته وویل چې زه د سکول پیس ته ضرورت لرم. خو پلار یې ورته وویل چې له ما سره اوس پیسې نشته او ورته ویې چې د پټیو حاصلاتو راټولولو پورې صبر وکړه. کله چې پیسې په لاس راغلې بیا به درته د سکول پیس درکړم. دې خبرې سره والیم ډیر زیات خفه شو. په بل سهار باندې والیم د خپل ملګري سره سکول ته روان شو او هلته یې د خپل استاد بایسیکل ولیده. د والیم د استاد په بایسیکل باندې یو لایټ لګېدلی و. والیم ته د دې لایټ بیټرۍ ته ضرورت و خو چې ویې کتل په دې لایټ کې بیټرۍ نه وه. والیم ډیر زیات حیران شو چې بغیر د بیټرۍ لایټ څنګه آن کیږي. والیم چې کله سکول ته لاړ نو له والیم سره ټول هغه سټوډنټان یو ځای له سکول نه وشړل شول کومو چې د څو میاشتو پیس نه و ورکړی. والیم ډیر زیات خفه شو ولې چې هغه غوښتل چې په هر قیمت تعلیم وکړي خو د تعلیم کولو لارې بنده شوې وه. په همغه ورځ باران شروع شو او د والیم د پلار په کرونده کې اوبه جمع شوې. د دوی ټول فصلونه خراب شول. دا حالات چې د والیم پلار ولیدل نو ډیر زیات خفه شو ځکه د خوراک دپاره یې ډیر لږ رشن پاتې و. نو د والیم پلار د خپل یو دوست کره لاړ ورته ویې له ما سره یو څه پیسې دي زه غواړم دغه پیسې د اوبو په بندولو کې ولګوم ولې چې زما ټول فصل اوبو خراب کو. او د هغه دوست ورته وویل چې ډیر ژر به وچکلي راشي. په کینیا کې هم یو سیلاب راغلی. دا پیسې اوس مه لګوه دا پیسې به دې په سخت وخت کې په کار راشي. هغه د والیم له پلار سره هیڅ مدد ونه کو او واپس خپل کور ته رستون شو. د دې نه پس اوړی راغی او ځمکه دومره وچه وه چې هیڅ اوبه نه وې پکې موجودې نه د څښاک او نه د پټو لپاره. یو ور بیا والیم همغه ځای ته لاړ او هلته یې دوه بیټرۍ پیدا کړې خو دواړې خرابې وې او والیم کوشش کوه چې دواړه بیټرۍ جوړې کړي او هغه لایټ ترې ولګوي کوم یې چې مخکې پیدا کړی و. یوه ورځ والیم سکول ته لاړ او د درس د ختمېدو وروسته ټیچر ته ورغی او ورته ویې ستا د بایسیکل لایټ بغیر د بیټرۍ څنګه آن کیږي. ټیچر ورته وویل چې دا یو ډینمو دی چې د پیې په څرخېدو سره کرنټ جوړوي خو د والیم سره دومره پیسې نه وې چې یو ډینمو واخلي. والیم ټیچر ته وویل چې ډینمو زه جوړولی شم او که نه. ټیچر ورته وویل چې په لیبررۍ کې ډېر کتابونه شته که هغه ولولې نو ډینمو جوړولی شي. والیم ته د پیس نه ورکولو له وجې لیبررۍ ته د تلو اجازه نه وه. والیم ټیچر ته وویل چې زه یو پټ راز لرم هغه دا چې زه په تا پوه یم چې ته زما د خور د لیدو دپاره زموږ کور ته راځې. که غواړې دا خبره پټه پاتې شي نو ته به ما ته لیبررۍ ته د ننوتلو اجازه راکوې. ټیچر مجبور شو او هغه یې لیبررۍ ته بوتلو چې والیم کله د کتابونو منځ ته دخیل شو نو هلته یې د انرژۍ
نړۍ په اړه ډیر زیات کتابونه ولیدل. والیم پوه شو چې د دې کتابونو په مدد سره کولای شي چې یو ډینمو جوړ کړي. د دې سره والیم ډیر زیات خوشاله شو. څو ورځې وروسته د کلي صدر راغی. د کلي مشر د هغه په مخ کې د کلي ستونزې او ضرورتونه بیان کړل. خو اصل کې دغه صدر د کلي رایې ټولولې. د دوی د غم او مشکلاتو سره هیڅ سروکار نه و. د دې سره ټول پرې راټول شول او دی یې خصم ووهه. ویلیم او د هغه پلار دا ټول حالات ولیدل او پوه شول چې هیڅوک به ورسره مدد ونه کړي. هغه ډیر زیات خفه شو ولې چې هر څه باید په خپله وکړي. لږ څه حاصلات یې له کروندې راټول کړي وو خو سږ کال فصل ډیر کم و. اوس صرف د دوی سره د 2 میاشتو خوراک پاتې و. اوس له دې وروسته دوی نه پوهېدل چې له دې 2 میاشتو وروسته به نور څه کوي. نو د مجبورۍ له وجې د ویلیم پلار د کور چت راواخلي او بازار ته یوسي چې خرڅ یې کړي. په دې کې د ریډیو له لارې یو خبر خپور شو چې د غلو نرخونه نور هم زیاتېږي ولې چې د ټول ملک غلا ډیره کمه ده. د دې خبر د اورېدو سره خلک ډیر زیات خفه شول. خو په اصل کې دا د حکومت یو چل و. په ملک کې فساد ډیر زیات و نو حکومت خلکو ته دروغ وویل ترڅو د دې لارې پیسې وګټي. ویلیم پلار دا خلکو په طرف ودرېده چې د حکومت ضد مبارزې کولې. خو هغه وخت چې دوی د کلي نه بار و د دوی کلي ته 2 ګاډي راغلل. په هغو کې د غلې بورې وې حکومت خلکو ته راستولې وې او دا د غلو بورې خلکو ته په ډیرو کمو پیسو ورکول کېدې. ویلیم ته خپلې مور لږې پیسې ورکړې چې له بازار نه پرې خوراکي شیان راوړي. او د ویلیم د وتلو وروسته د هغوی کور ته یو څو کسان راغلل. هغې د دې کور نه ټول خوراکي شیان یوړل او د دې په کور کې هیڅ شی هم پاتې نه شو. نو کله چې ویلیم خپل کور ته راغی یو څه شیان یې له ځان سره راوړي وو. خو مور او پلار یې ډېر زیات خفه ولیدل. پلار یې وویل چې موږ به له دې وروسته په ورځ کې یو وار روټۍ خورو ولې چې له موږ سره ډېر لږ خوراکي شیان پاتې دي. یو ماښام ویلیم خپلې خور ته وویل چې ته زموږ له ټیچر سره ډېر محبت کوې نو که کولی شي د هغه د بایسکل نه ډینمو راواخلې زه به د هغه په مدد سره د ځمکې نه اوبه راوباسم. خو د هغه خور ورته هېڅ هم ونه وې. بله ورځ ویلیم د ځنګل نه لرګي راوړل. ویې کتل چې خور یې په کور کې نشته. د ویلیم مور او پلار ډېر خفه وو. خو ویلیم چې کمرې ته ننوتلو په کمره کې دننه یو ډینمو پروت و. همغه ډینمو چې د ده د ټیچر و. ویلیم پوهېده چې خور یې د ټیچر سره وتلې ده او د ده لپاره یې هغه ضروري شی پرېښی دی. والیم د خپلو ملګرو سره د همدغه ډینمو نه یو باد چلیدونکی جنریټور جوړ کړو. کله چې په کار سټارټ شي نو ریډیو ورسره آن شي. دې سره دوی ټول ډېر زیات خوشحاله شي. خو اوس ویلیم غوښتل چې یو غټ باد چلیدونکی جنریټور جوړ کړي ترڅو وکولی شي له ځمکې نه پرې اوبه راوباسي. د دې لپاره ویلیم د خپل پلار بایسکل ته ضرورت لره. هغه پلار ته هغه جنریټور وښوده کوم باندې چې ریډیو چلنده کړې وه. خو پلار یې ورسره نه منله. ورته ویې چې بس نور دغه بېکاره کارونه پرېږده او راشه له ما سره په کرونده کې کار وکړه. والیم پلار ډېر زیات په غوسه شو. هغه جنریټور یې ترې مات کړو. والیم خفه شو خو دغه کار یې په همغه ځای پرې نه ښوده. د کلي خلکو ورو ورو د لوږې او بېوسۍ له وجې خپل کورونه پرېښودل. د ویلیم سپی هم د لوږې له لاسه مړ شو. ویلیم د سپي تر څنګ ناست و ډېر زیات یې ژړل. د ویلیم پلار چې دا حالات ولیدل نو زړه یې مات شو او د ویلیم خوا ته راغی او ویلیم ته یې وویل که دغه کار موږ بچ کولی شي نو زما بایسکل واخله. ویلیم د خپل پلار بایسکل راواخیست او یو جنریټور یې ورنه جوړ کړو. د کلي خلک ورسره یو ځای شول او د لرګیو نه یې یو غټ بور جوړ کړو او هغه ډینمو ورسره وصل کړي. کله چې د جنریټور څرخ تاو شي نو ډینمو بجلي جوړه کړي. کله چې بیټرۍ چارج زیرمه کړي نو ناڅاپه د اوبو موټر پمپ چلاند شي. د ځمکې نه اوبه راپورته شي او د دوی ټولې کروندې خړوبې کړي او خلک د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایېدل. ټول خلک ډېر خوشحاله وي او د والیم پلار یې په غېږ کې نیسي. لږ وخت وروسته ښودل کېږي چې د ویلیم د پلار کرونده او د نورو خلکو کروندې شنې شوې وي ولې چې اوبه په وخت ورته رسیږي. کله چې د ویلیم د سکول ټیچرز د دې خبرې نه خبر شول نو هغه ته د ژوند تر اخره د فری زده کړو بورس ورکوي. ګرانو کتونکو دا هغه رښتینې کهاني ده چا چې د عقل او زحمت په مدد سره د خپل قام ژوند بدل کړو. دغه کهاني ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلې وي نو دغه ویډیو لایک چینل سبسکرایب کړئ او خپله رایه په کمنټ سیکشن کې لازمي ولیکئ. ډېره مننه.